بال من الآخرة. او یو کافر بنده چې کله د دنیا نه ځي د دنیا سفر یې ختم شي و اقبال من الآخرة او د آخرت په سفر باندې ورننوځي، د آخرت په سفر کې ورننوځي او د دنیا نه وځي. دا یو ګرانه مرحله ده چې کله یو انسان د دنیا نه وځي او په آخرت ورننوځي. غټې مسلې بیا د دغه ځای نه شروع کېږي. بعض وایي ستړي شو او بس دنیا ده او ملا ماته شوه او مسلې دي او مسایل دي. ته پرېږده دا مسلې او مسایل خو بالی شروع کېږي چې کله دا روح د نه وځي، بیا به مسلې او مسایل شروع کېږي. بیا لویې خبرې دي، حساب کتاب دی، الله ته مخامخ کېده دي، سوال جواب دی، د برزخ ژوند دی، یا جنت دی یا جهنم دی، بیا الله ته ودرېده دي، 50,000 کاله ورځ ده، تله به لګي د اعمال د تللو دپاره، عملنامې به تقسیمیږي، په پول سیرات تېرېده غواړي. دغه خبرې بیا غټې خبرې دي. نو چې کوم سړی د دنیا مسایلو ته په غټ نظر باندې ګوري او آخرت ته هیر شي، نو دنیا یې هم خپله تباه کړه او آخرت هم تباه کړو. نو دا مسلې دومره غټې نه دي، دا خو وختي طور مسلې د ختمې به شي. مسله هغه مسله ده چې هغه همیشه وي، مسله هغه مسله ده چې هغه همیشه وي، او خبره هغه خبره چې هغه همیشه وي. او ځکه ما تاسو ته د فایده ذکر کړی و، دا داسې فایده ده که د سرو زرو په اوبو ولیکي نو قدر به ادا نه کړي. هغه دا چې د دنیا نعمت خالص نه وي او نه د دنیا سخته خالصه وي. د دنیا یو نعمت هم خالص نشته. خالص معنی ده چې کامل نعمت په دنیا کې نشته. لازم څه نه څه کمی پکې، لازم څه نه څه کمی پکې. یعنې سوچ وکړئ چې کوم نعمت هم په ذهن کې راځي ماته ووایي چې او دا نعمت ته په دې کې هېڅ کمی نشته، دا خالص دی، ماته وښایي. او د هغې وجه دا ده چې د انسان کې تکبر پیدا نه شي، او بله دا چې د دنیا د همیشه اوسېدو دپاره هنر چې ته خالص نعمتونه میلاو شي. دغه شان د دنیا سختې هم خالصې نه دي، په دې کې هم ګبراویږي نه. سختې خالصې نه دي معنی ده چې همیشه دپاره سخته نه ده، او داسې هم نه ده چې داسې سخته ده چې د هغې سره بلکل بل نعمت نشته. ناسخته ده، د سختې باوجود به نعمتونه یي، نو سخته خالصه نه شوه. او دا سخته قدم یو وخته پورې ده، خو بیا هم خالصه نه ده. یو سړی وایي د مرګه پورې ده، خو د مرګه پورې ده که نه، بیا هم ختمه شوه، بیا هم د مرګه پورې ده ختمه شوه. یو سړی په داسې سخته او بیمارۍ کې اخته دی چې د مرګه پورې پکې اخته دی، خو بیا هم ختمه شوه که نو نه سخته خالصه ده نه نعمت خالص ده. نعمت خو هغه نعمت دی چې هغه په آخرت کې دی، هغه خالص سوچه کامل نعمت دی. او سختې هغه سختې دي د آخرت هغه چې الله دې موږ وساتي چې هغه سوچه خالصې سختې، چې یو سړي په باره کې فیصله وشي چې دی د جهنم ته ځي همیشه دپاره، د دې نه اخوا بله څه سخته ده؟ چې د یو سړي نه الله ناراضه وي، د دې نه اخوا څه سخته ده؟ نو دا یو ګرانه مرحله ده چې یو سړی د دنیا نه وځي او په آخرت ورننوځي. او دغه ټیم کې دې خبرې نشي کولی دا کس ګڼي چې دا تفصیل هم ته معلوم کړی وی او بیان کړی وی، تاسو ته پته لګېدلی وي چې دا څومره ګرانه مرحله ده. ځکه عمرو بن العاص رضی الله عنه د زنکدن په وخت کې وی نشم بیانولی، تکلیف ته خو داسې ښکاري لکه د وحود دا غر چې چا زما په دې مرۍ باندې ایښودی، او اسمان راولیږي او زه په دې ځمکه د پاسه پروت یم او په ما باندې راشي، او څوک چې دا غني زما په دې بدن کې وردننه کړي او د هغه راکاږي او دا رګونه ورسره راوباسي. نو دا حالات به موږ ټولو باندې راځي، د دنیا نه وته په آخرت کې ورننوته. به ډېره ګرانه مرحله ده، الله دې موږ ته اسانه کړي. اوس پته نشي چې څه به کېږي په هغه ورځو، د څه زیری به موږ ته میلاویږي. موږ خو تېر شوي درس کې بیان کړو هغه حالات د مؤمن، هغه څومره مزېدار حالات دي د مؤمن د روحو د وتو، او څنګه قدرمنه میلمستیا ده د هغه، څنګه قدرمنه میلمستیا. او ملائک د هغه د روح صرف څومره قدر کوي، د ساه د وتو یې صرف څومره قدر کوي. دا مسلې ټولې تېر شوي درس کې بیان شوي. دلته اوس واوره د کافر حال، د مجرم حال.
وی کله چې تسوزي نزل الیه من السماء ملائکة سود الوجوه ملائک راشي د اسمان نه د هغوی تک تور مخونه تکو تورو مخونو والا ملائک راکوشي معهم المسوح د هغوی سره ټاټونه ټاټونه د هغې نه ګنده بین رواني یا داسې زګي کپړې ورسره وي چې د هغې نه بین رواني